السلام علیکم ملګرو. اخرکار د ایشیا کپ فال ډیر د خوشحالي خبر راغی. شاهد افریدي د نریندر مودي او د انډیا ټول منافقت راښکاره کو او د انډیا کرکټ ټیم ولی پاکستان ته ناراضي اخر وجه سره نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو بر تر اخره پورې ګورئ. څنګه تاسو پته د سور ازونو په سوشل میډیا باندې خبر ډیر وایرل دی او دا خبر چلیږي چې ایشیا کپ کینسل شو او انډیا کرکټ ټیم چې کوم در 15 ملکونو ترمنځ به ټورنمنت کوي. اوس د ایشین کرکټ کونسل یو ډیر مهم غړي دا اعلان کړی دی چې د ایشیا کپ په حواله سره چې څومره هم خبرونه چلیږي چې ایشیا کپ به کینسل شي د 15 ملکونو ترمنځ ټورنمنت کیږي. نو د ایشین کرکټ کونسل یو ډیر مهم غړي ویلي چې په دې خبره کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. د انډیا کرکټ بورډ چې کومه فیصله کړې و چې موږ به 15 هیوادونو ترمنځ ټورنمنت کوو، خو انډیا کرکټ بورډ اوس هم د خپل خبرې نه وروسته شو. انډیا نه بلکې ټول دنیا مني چې پاکستان کرکټ ټیم په اوس وخت کې د دنیا نمبر 1 اوډیای ټیم دی او د پاکستان کرکټ ټیم کې د بابر اعظم، محمد رضوان، نسیم شاه، حارث رؤوف، شاهین شاه افریدي په شان لوبغاړي چې په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې راج کوي. پاکستان کرکټ ټیم د کرکټ په دنیا کې یو نوم لري، خاص کر د ایشیا کپ پاکستان یو سپریم باډي دی چې پاکستان نه بغیر ایشیا کپ کول ناممکن دي. که انډیا کرکټ بورډ د 15 هیوادونو ترمنځ یو ټورنمنت کوي نو دغه به ایشیا کپ نه بلکې یو خالی ټورنمنت وي. په اصل کې انډیا کرکټ بورډ هم والی چې ایشیا کپ وشي، پاکستان کرکټ بورډ هم والی چې ایشیا کپ وشي، ځکه چې د ایشیا کپ نه انډیا او پاکستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاته فائدہ رسی. خو جیشه یو ضد نیول خپل خلکو ته ځان خودو لپاره داسې کار کوي چې ایشیا کپ په پاکستان کې نه وي. د انډیا چې څومره هم لوبغاړي دي هغه غواړي چې پاکستان ته راشي په ایشیا کپ کې شرکت وکړي، خو قیصر انډیا د حکومت نو د جیشه نورانه ده. نو ایشین کرکټ کونسل دا بیان جاری کړل چې د ایشیا کپ د کینسلیشن په حواله سره چې څومره هم خبرې چلیدین دا ټول غلطي وي او سکل به ایشیا کپ تر سره کیږي. د زراعي مطابق پر روان 28 تاریخ باندې وصحیح فیصله کیږي چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي او کنه، او کچرته ایشیا کپ په پاکستان کې نه وي نو پاکستان به په ایشیا کپ کې شرکت کوي او کنه، او آیا سکل به رښتیا ایشیا کپ تر سره نشي ایشیا کپ په کینسل شي. نو تاسو را روان 28 تاریخ ته انتظار وکړئ. پر روان 28 تاریخ باندې به یو بل پریس کانفرنس کیږي د ایشین کرکټ کونسل، پای کې به صحیح فیصله کیږي د ایشیا کپ په حواله سره. سکل ایشیا کپ نو سره سردارو ان شاء الله پر روان 28 تاریخ باندې به اخیری فیصله کیږي د ایشیا کپ په حواله سره. او شاهد افریدي د انډیا د حکومت او د نریندر مودي حقیقت او منافقت هم ښکارا کړی دی. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان شاهد افریدي ویلي دي چې سو پوری نریندر مودي د انډیا په حکومت کې وي نو پاکستان سیاسي او د کرکټ تعلقات هیڅ کله هم نشي ټیک کېدی. شاهد افریدي ویلي چې نریندر مودي هیڅ کله هم نه غواړي چې پاکستان سیاسي او د کرکټ حالات ټیک شي. نو تاسو خیال لرئ چې شاهد افریدي خبره ټیک کړي ده او کنه په کمنټ سیکشن کې ضروری وایي. نو دا خبره ټیک هم ده ځکه چې انډیا چرته هم نه غواړي چې پاکستان ترقی وکړي، بیا په پاکستان کې ایشیا کپ تر سره شي، ځکه چې چرته ایشیا کپ په پاکستان کې تر سره شو نو د سره پاکستان نور هم ترقی کوي. او د انډیا کرکټ ټیم ولی پاکستان ته ناراضي اخر د دې بل غټو وجه سکه دی شي. نو انډیا چرته هم نه غواړي چې پاکستان نه میچ وبېلي او نن سبا پاکستان کرکټ ټیم په ډیر زیات فارم کې دی او د دنیا نمبر 1 ټیم دی. نو انډیا چرته هم نه غواړي چې پاکستان کرکټ ټیم سره مخامخ شي، ځکه چې پاکستان او د انډیا په میچ کې د انډیا کرکټ ټیم باندې ډیر زیات پریشر وي. او بل د انډیا چې کم د کرکټ مینوالو نو بالکل پاکستان نه بیلات نشي برداشت کول، ځکه چې د انډیا چې څومره هم د کرکټ مینوال نو هغه کرکټ ته مذهب په نظر باندې ګوري. او بل طرف ته پاکستان چې کم د کرکټ مینوال نو پاکستان کرکټ ټیم مینوال کرکټ دومره سیریس نه اخلي. نو ان شاء الله پر روان یو څو ورځو کې به د ایشیا کپ فاوله سره صحیح او کنفرم خبر راشي. نو دا زمنګ نه ویډیو د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. ملاویږو بل ویډیو کې د الله فامان.